بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د عبدالرحمن بابا یو نوی کلام او ته هغې وضاحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ غوږ شي ورته. وایي چې په زړه مې تور لحد شي د خپل خاک، بې مزه شي هم مې خوب هم مې خوراک. عبدالرحمن بابا وایي کله چې راته خپل مرګ رایاد شي نو د خوب او د خوراک مزه مې ورکه شي. او وایي چې د خوب او د خوراک مزه شي ورکه، نور له مرګه برابر شي هغه ژواک. او کله چې په ژوند کې د خوب او د خوراک مزه نه وي، تاله دا شی نه خوند نه درکوي، نو هغه ژوند بیا د مرګ برابر وي. او غلط وایي چې څوک عمر ورته وایي، هغه عمر چې تیریږي په پساق. او هغه ژوند کوم چې په تکلیفونو مصیبتونو کې تیریږي چې هغې ته هم څوک ژوند وایي، نو یاسې غلط ورته وایي. او تن سپیره په خاورو ډکه خوله بهتر یم، چې آخر مې دا خوراک دی دا پوشاک. عبدالرحمن بابا وایي چې په آخر عمر کې چې کله مړ شم نو راته به یو کفن واچي او په خاورو کې به مې ور وټومبي، ډک به مې کي. نو دې دپاره وي اوس نه همدا شی نه ښه دی چې عاجزي کومه، ساده ژوند تېرومه، خوراکونو او جامو کپړو پسې ډېر نه ګرځمه. او ویزې لري که ژوندی ځان په ځمکه ښخ کړم، چې مې پس له مرګه ځای دی یو مغاک. د مرګ نه پس وي انسان په یو کنده کې ور وټومبي، د قبر یادوي که نه. نو مطلب دا چې زه اوسه ځان ولې په ځمکه کې نه ښخومه. د دې شعر مطلب دا دی چې ماله پکار ده چې اخره کې په خاورو کې لوغړېږم، نو ماله اوسه عاجزي پکار ده، ډېر کبر مبر ماله پکار نه دی. وی تن وزې و جامه هله پاک پکار ده، چې ړومبی شي د چا زړه له غیره پاک. وی هر کله هم چې انسان کله خدای تعالی ته مونځ دپاره ودرېږي، نو حکم دا دی چې د هغه وجود به هم پاک کي، کوم ځای کې چې مونځ کوي هغه ځای به هم پاک کي، او جامه هم پاک پکار ده، ګینې مونځ بیا نه کېږي. عبدالرحمن بابا وایي دې ځایونو سره سره پکار ده چې د انسان زړه هم د غیرو څیزونو نه پاک وي، د هغه په زړه کې هم د الله مینه وي، یعنې هغه په ظاهره او په باطنه دواړه رنګ یو شی وي. او سړی بویا چې بیرون درون یې یو وي، نه هغه چې بیرون زر وي درون لاک. او سړی هغه سړی دی چې د هغه کردار او د هغه خوله او د هغه زړه یو شاني. دا د یو مسلمان صفت دی، دا نه چې سړي دوه مخونه وي، خلکو ته ځان ښه ښیي خو په اصل کې دی ښه نه وي. لکه څنګه چې په لاکو باندې څوک د دوکې دپاره سره زر وخېجي، چې د بهر نه خو سره زر ښکاري ولې دننه تشه لاک وي. وی له سړي غرض واړه سړي اوښ دی، که په سر کې یې توره وي یا مسواک. او د سړي نه مطلب صرف او صرف سړیتوب دی، چې په چا کې سړیتوب وي هغه په سړو شمار دی، چې چا کې سړیتوب نی نو هغه سړی نه دی. انسانیت یوازې دا نه چې د خلکو د ځان ښکاره شیانو باندې ښه ښیي، یعنې په سر کې شمله تړلې وي، په لاس کې مسواک وي، په جیب کې، او دی وږي چې زه خلکو ته ښه ښکاره شم. داسې نه ده. دې شیانو سره سره د انسان دننه عمل او اصل نیت هم صفا پکار دی. او د دنیا چارې همه واړه فانی دي، څوک یو دوه ورځې خوشحال وي څوک غمناک. عبدالرحمن بابا وایي د دې دنیا ټول شی نه فانی دي، د هر یو شیز بقا نشته دی. که چېرته څوک دوه ورځې خوشحال وي نو بیا ډېر زر په غمونو کې راګیر شي، یعنې د دنیا غم او خوشحالي هر څه عارضي دي. وی رضا پاس له و قضا ته فراغت شه، ای رحمانه څه بنده او څه واک. نو ای عبدالرحمانه وی د بنده په دې دنیا کې په خپل ځان کې هیڅ واک او اختیار نشته. ته خپل رضا الله تعالی ته وسپاره، چې الله تعالی ته دپاره څه هم کوي بس هغه صحیح دي. دې دپاره د الله په هر کار باندې صبر او شکر اوښکل پکار دي.